د تیرې څو ورځې کېږي چې ما باندې سایبر اټیک وشو. هیکرانو زما کمپیوټر هیک په هغې کې څومره اکاونټونه چې وو نو په اکثریت ته یې لاره پیدا کړه چې هغې ته ننوځي. ممکن په تاسو کې ځینو ملګرو سره دا پوښتنه هم راولاړه شي چې ته وګوره سایبر اټیک مطلب نه کومه سلیبریټي یې نه کوم لوړ پوړی شروع کوي نو تا باندې څنګه هیکرانو اټیک وکړو. نو خبرو خو یې صحیح ده ځکه چې ما وګوره یو سایبر اټیک خو دلته هیکران احمد مخمون نه ګوري. دوی کوشش کوي چې د یو چا اکاونټونو ته په یو نه یو لار باندې داخل شي په هغه کې بیا ګوري چې کم دوی ته پیدا رسي کم پیدا نه رسي. نو کم چا پیدا ورته رسوله دوی اول کوشش کوي چې هغې کس څخه پیسې واخلي که نه بیا هغه اکاونټونه په مختلفو پیسو باندې خرڅوي یا غیر اخلاقي ویډیوګانې ترې خپروي. هغه کس بلاک میل کوي د ویډیوګانو په مقابل کې پیسې ترې غواړي. نو هغې لپاره یو احمد ټایمز مهم نه دی. دوی کوشش کوي چې هر چا اکاونټونه وي دوی ته فایده رسیږي هغه هیک کوي. ما خپله وکولی شو چې ټول اکاونټونه ریکور کړمه ځکه زما انسټاګرام ټیک ټاک یوټیوب حتی بعضې ایمیلونه چې هغه هم هیک شوي په داسې صورت کې چې ټاپ سیکیورټي کم سیکیورټي لیول چې هغه ټول مان کړي خو بیا هم هیک شوي. د په اړه به تفصیل سره یو بله ویډیو درته جوړه کړمه. خو اوس مهال الحمدلله ستاسو دعاګانو په برکت احمد ټایمز څومره اکاونټونه چې دي هغه هم بیرته لاسته راوړي دي. یوازې فسبوک پاتې دی کوم چې ما مخکې یو اعلان هم درته وکړ. نو احمد ټایمز کوم پخوانی فسبوک پاڼه چې ده هغه اوس مهال زما په لاس کې نه ده. زه کوشش کوم چې هغه هم زر لاسته راوړم خو ممکن هغه وخت واخلي. نو هغې څخه هر څه چې خپرېږي هغه ما پورې تړاو نه لري. کله چې ما بیرته لاسته راوړم بیا به زه تاسو ته بله یو ویډیو پرې جوړه کړم. اوس مهال لپاره ستاسو واړو څخه هیله کوم چې دغه کومه نوې فسبوک پاڼه چې ده یوزر نیم احمد ټایمز یو دی د در سره فالو کړئ په خپله هم او نورو ملګرو ته هم در سره شریکه کړئ. نو دغه همکاري ستاسو څخه غواړم. که پخوانی پیج ما ریکور کړو خو صحیح ده او که ریکور مې نه کړو نو په دې کې به مخکې سره ځو. سمه ده مننه.